Assalamu alaikum dear friends, hope to be fine, healthy and doing well. This is Education Afghanistan and I am Mansoor Wahdat, an English teacher at EEA. ملګرو تاسو ټول ته بیا ښه راغلاست وایم. منصور وحدت یم تاسو د ایجوکیشن افغانستان له ادرسه د اسانه زده کړې د انګلیسي د اسانه زده کړې استاد. راځو په خپل درس باندې پیل کوو. نن زموږ شپږم درس دی. په شپږم درس کې موږ لومړنی پارټ ګرامر دی او په ګرامر کې موږ په ځینې موضوعاتو باندې بحث کوو. Today we are going to talk about numbers. د نمبر په اړه بحث کوو، یعنی cardinal number او ordinal number. په انګلیسي کې دغه نمبرز یعنی عادات چې کوم دي دا په ټول په دوه قسمه باندې ویشل شوي دي چې یو ته cardinal numbers وایي او بل ته ordinal numbers وایي. cardinal اصلي معنا دا ده چې اصلي، خپله معنا یې ده اصلي، او ordinal معنا ده ترتیبي. یعنی numbers cardinal numbers اصلي عددونه، numbers معنا اعداد، cardinal numbers اصلي اعداد، ordinal numbers ترتیبي اعداد. اصلي اعداد هغه عددو ته ویل کېږي چې دا د یو څه شمېر موږ ته څرګندوي. څنګه کوي؟ د یو شمېر موږ ته څرګندوي. مثلا 2 4 6 8 these are called cardinal numbers. خو کله که شمېر موږ سره څرګند نه کړي، مثلا اول دویم دریم ګورې دا موږ ته شمېر نه څرګندوي، یو ترتیب او یو سلسله راته څرګندوي، دغې ته به cardinal numbers نه وایي. نن موږ بحث په cardinal numbers باندې کوو. هغه عدد چې هغه موږ ته شمېر څرګندوي هغه ته cardinal numbers وایي. تاسو ګورئ دغه اعدادو لړۍ چې ما لیکلې ده دا these all are cardinal numbers. دا ټول څنګه دي؟ cardinal numbers دي. for example 1 is called for یو. 1 معنا ده یو. سپل هله د سپل او دغه جوړښت چې کوم دی دا سره ذهن کې کېنوئ. 2 معنا ده 2. 3 معنا ده 3. 4 not 4 معنا ده 4. 5 معنا ده 5. 6 معنا ده شپږ. 7 معنا ده و. 8 معنا ده اته. 9 معنا ده نه. 10 معنا ده لس. تر لسه پورې دغه د یو نه تر لسه پورې په کارډینل نمبر کې دغه د انګلیسي ژبې څنګه دي عادات دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. لغه نه وروسته 11 او 12 دی. 11 معنا 11 او 12 معنا ده 12. له دغه نه وروسته به ټین شروع کېږي. څه شی شروع کېږي؟ ټین. یعنی کله چې د لسو نه پورته شي 11 او 12 نه پورته شي لغه نه وروسته موږ هغې ته څه کارو؟ ټین ورته کارو. مثلا 7 راغلی دی که نه، موږ دې سره چې یو ځای کوو ودي که نه، موږ غواړو 11 ولیکو ټین ورسره یو ځای کوو همدغه 7 دی. 17 8 سره 18 اتلسو 9 سره 18 19 19 شو. 10 سره به نه راځي 20 راځي. 6 سره 10 16 14 شو. 5 بیا داسې لیکل کېږي چې 15 دا څنګه شو؟ 15 شو. 14 13 او دا هم 11 او 12. دای لکه تر شله پورې راځو. لږه نه وروسته مثلا 10 شل راځي، مثلا 20. له دغه نه وروسته موږ ویلی شو 21 دا به حساب ونیسي همدغه شان ته تر 9 پورې تللی شي. لږه نه وروسته 30 یعنی تر 10 نه وروسته تاسو نیولی شئ مثلا 33 تاسو لیکلی شئ. 40 کله چې دغه 10 لړۍ تر 9 پورې ورسېږي یعنی 90. دلته یو 9 دی که نه 90 نوي شول. 91 یو نوي. 99 نه نوي. کله چې دا ختمیږي بیا سلو ته څه کاریږي؟ سلو ته په کارډینل نمبر کې 100 کاریږي. څه کاریږي؟ 100. بیا تاسو کولی شئ چې ووایئ 103 121. دا چې کله ختم شي تاسو له هغه نه وروسته څنګه کارولی شئ؟ 1000 کارولی شئ. 1000 څو ته وایي؟ 0 ته وایي. هغه کې بیا تاسو ویلی شئ چې 1121 یا 1001 یو زرو یو. These all are the cardinal numbers. There was our first part of the grammar. Let's go to another part, word. These are words, 5 words. Follow me. Duster, mister, miss, revision. Duster, mister, miss, revision. Duster معنا ده تخته پاک. Duster څه معنا ده؟
تخته پاک. For example, we say this is a duster. Clean the door by duster. تخته پاکه که چی په واسطه باندې؟ تخته پاک په واسطه باندې. Mr. معنا د ښاغلی یا محترم. It can be used for men. دا د سړي لپاره کارېږي، نارینه لپاره. Mr. Ahmad, Mr. Fawad, Mr. Jawad, Mr. Mahmood. You can say you can use different examples in that. Miss معنا د اغلی. دا Miss it is used mostly when the girl or the woman is married. So we use Miss in that time. MRS is called mistress. Miss دغه وخت کې کارېږي کله چې یو څوک واده کړی شوی وي، مګر هغه څنګه وي؟ ښځینه وي. څنګه وي؟ ښځینه وي او متأهل وي، یعنې مجرد ونه اوسي. Miss بیا چې کله کارېږي، Miss معنا ده هم اغلی. څه معنا ده؟ اغلی. خو مس چې کله کارېږي دا په دا حالت کې کارېږي که هغه مجرد دی که متأهل دی، که کوچنی که لوی، تاسو ورته کولی شئ څنګه کوئ؟ مس وکاروئ. Most of the time in formal places you can use the word miss for the girls and women there. So try to use the word miss. Revision معنا ده تکرار، یعنی بیا ځلې چې کوم څه تکراري. For example, if you want to learn the lessons we have to have revision on them. که غواړو درس زده کړو باید په هغې باندې موږ څنګه کولی وکړو؟ تکرار به وکړو. Thank you. That was our second part. Let's go to our third part of the sentences. Just follow me. Please don't talk. Please don't talk. I don't understand. I don't understand. Ab a question. Ab a question. Please speak slowly. Please speak slowly. Please don't talk معنا مهرباني وکړه، خبرې مه کوه. مهرباني وکړه، خبرې مه کوه. I don't understand. زه نه پوهېږم. For example, the teacher is giving you lecture. You say, teacher, sorry, I don't understand. استاد بخښنه غواړم، زه نه پوهېږم. Ab question معنا زه یوه پوښتنه لرم. Ab question زه یوه پوښتنه لرم. Please speak slowly. مهرباني وکړه، په قرار وغږېږه. Please don't talk. مهرباني وکړه، خبرې مه کوه. I don't understand. زه نه پوهېږم. I have a question. زه یو پوښتنه لرم. Please speak slowly. مهرباني وکړه، په آرامۍ سره خبرې وکړه یا په سلو غږ سره خبرې وکړه. So these all are the sentences. Look, one thing, have and I have. They both are same. دا دواړه سره یو شی دي. سمه ده؟ دا مګر لکه څنګه چې موږ د don't دلته کنټرکشن ویلی چې do not دی، همدغه شانته د I have لپاره موږ اب ویلی شو، یعنې پرننسیشن هم د اب په ډول کېږي. Thank you very much. That was our 6th lesson. Up to I'm coming in the 7th lesson, recommending you to Allah. Hope to have a good and great time.